سلامونه ملګرو، هیله لرم چې روغ جوړ وئ. نن ډېره ښکلې ورځ ده او زړه مې دی چې بس یو سفر وکړو، یو ورکوټی چکر ووهو، هغه هم په سایکلو باندې. موږ سره دلته نږدې یو ورکوټی ځنګل دی، د فغې د مودون په نوم باندې یادېږي، پښتو کې ورته د ځنګل ویلی شو، مثال د مودون ځنګل، او ډېر یو ښکلی دی. خو تاسو به موږ سره وئ، مونږ ځان له سفر نه کوو او غواړو چې هر یو هغه لمحه په تاسو سره یو ځای شریکه کړو. او زه یم یو بل انډیوال مې دی فرید نومیږي او ښه خسته زه به ورځ به عمل ته جوړو. دا یو سایکل لیدلی شئ، دا ښه زبردسته ماده دی او بل سایکل به زه تاسو ته اوس وښیم. وبښئ هر څه ګډ وډ دي کور کې. دغلته لاندې بل سایکل ولاړ دی، تاسو لیدی شئ، هغه پیشو ورسره لوبه کوي، خو تاسو ته په نه ښکاري، او که ښکاري نو ډېر به ښه وي. او موسم هم لیدی شي، موسم ښه جانانه موسم دی، نو بس دې موسم نه به دغه اخلو، موږ سره اوسئ. دغه سایکل دی او دا به اوس جوړو او سامان مامان هم ورته راوړو، ښه زبردسته. که سایکل ریپیرینګ والا وی ډېرې ښه پیسې به مې ګټلې، بس چې خبره په قسمت هم نه و نو. دا د لرګي نه تنګول کوي، لوبه کې زبې شوي. بس دغه دی، د پنچر حساب کتاب هم تقریبا وشو. او ګلونه وګورئ، صبر وکړئ، دلته انځر دي، انځر درته وښیم، انځر چیک کوئ. نو بس حساب کتاب برابر دی. او شو هېرېږي، تاسو نه هېرېږي، نو ګورو انشاءالله. بس حساب لږ پاتې دی. بس دغه دی، د ښار هغه اخري حدونو ته راورسېدو او دې نه بعد بس هغه فغې د مودون شروع کېږي او ښه زبردست ورځ هم ښه زبردسته ده او حساب کتاب ښه دی، پوه شوې. نو نور انشاءالله په لاره ګورو، پوه شوې. دغه دی، بس هغه د ځنګل هغه سټارټ ته راورسېدو او ډېر یو زبردست، تاسو به یې لیدی شئ، وګورئ خسته هواګانو نه مزې واخلئ. تاسو لیدی شئ، داسې ونې دي چې بیخي هره ونه تقریبا تاریخ لري. او زما چې دی خپله د ونو سره دوستي خوښېږي، پوه شوې. ما اورېدلي چې دو په خبر هم پوهېږي، خبرې هم کوي، خپلوان هم لري، احساسات هم لري، خوراک هم کوي، خو زمونږ غوندې نه کوي لکه څنګه چې موږ کوو. د دو هغه هر څه چې دی د ځمکې لاندې دي. دو د یو ونې بل ونې سره په کم ترتیب باندې هغه کمیونیکیشن او هغه خبرې کوي که نه، هغه زما او ستا د مزغون هم بهر دي. دو چې دی ډېر یو عجیبه احساس لري، دو یو خپل یو دوستانه زندگی تیروي. نو دا فقط ونې نه دي، نو دې باندې یو کتاب دی، لاوی د زاغبو، د ونې یا د بوټو ژوند، ډېر یو زبردست کتاب دی. دې باندې ساینټیفیک خبرې هم شوي دي، دې باندې ډېر زیات هغه د دو په باره کې سټډي شوی، ریسرچ شوی دی، د هغې هغه ټول هغه د هغې بیان کړي دي. نو ما چې کله دا کتاب ولوستو اریان ورته لاړم چې موږ فکر کوو که دا بوټی دی بس غټېږي، د دې کار هم دا دی. خو نه، دو فامیل لري، دو چې د انډیوالان لري، دو چې د احساسات لري، دو څنګه خوراک کوي، دو څنګه خفه کېږي او څنګه خوشحالېږي، د دو هغه ریاکشن خفګان ته څه وي او خوشحالۍ ته څه وي، تاسو به بیخي ورته اریان لاړ شئ. نو په دې خاطر زما دو سره ډېره علاقه ده، حتی چې د انسانانو په نظر ورته کتی شي، پوه شوې. زما په نیاز که نه ډېر یو لنډ مثال به یې درکړم، دې نه بغیر زموږ ژوند اصلا امکان نه لري چې په دې دنیا موږ ژوند وکړو. د دو وجې نه موږ ته اکسیجن میلاویږي، د دو وجې نه موږ ته میوې میلاویږي، د دو وجې نه موږ ته د ایکو سیستم چې کوم روان دی هغه میلاو شوی دی که نه. نو په هره معنا چې ورسره دغه وکړي که نه، کلکولیشن وکړي، نو مننه به کمه ای کنه.
دغه دی لږ څه لاره مو وله فرید له اوس هم شاته دی لږ ارام کوي نو بس اوس دغه دی ګورو یو ځای پیدا کوو چې یو ځای کې کښېنو لږ خوراک وکړو او ګینې سفر لا پاتې دی پوه شوې مونږ خو بس دغه دی ډوډۍ وخوړله ډوډۍ ښه خسته خوند یې وکړو بس یو دوه سینډویچ یې هغه مو ووالې او سایکل یې ښه اماده دي نو اوس به مخکې ځو د خیره سره لاندې او ګورو چې څه کېږي پوه شوې له غټ سره زما خو چې دی داسې ارامه ځای چې پکې ګرځم راله خوند راکوي پوه شوې او هلته لیدی شئ سپی هم دی تاسو ته به ښکاري یا نه داسې ما ته یې وکتل بېرته په شا شو سوچ وکړو چې ورشم او که نه ما خو ورته څه ویلي هم نه دي دغه دی تاسو یې لیدی شئ ډېر تیز را روان دی خوب لیده راغلی دی دلته موږ سره یو ځای نه پوهېږم د چا دی خو ډېره یو داسې زه خو خیر د سپونه نه یېرېږم زما خوښېږي او بس اوس هم دا دی رایډ وکړو او ګورو اوس دا دی کوزېږو کور طرف ته ځو او ډېر زیات خوند یې وکړو ډېر خوندوره ورځ وه او هیله لرم چې تاسو هم ترې خوند اخیستی او د بلې ویډیو پورې خدای په امان